د جینۍ په کور باندې دا لازمول چې تاسو به خپل لور له سامان کوئ، دې له به فریج کوئ، دې له به واشنګ ماشین کوئ، دې له فرنیچر کوئ، فلان به کوئ فلان به کوئ. او که دا نه نو موږ ستاسو لور نالو. دا حرام کار دی، دا لعنت دی. ګوره چې څوک کوي دا ټول لعنتیان دي. یا زمونږ په دې معاشره کې وګورئ، دلته خو دا نشته ښه ښکته علاقو کې شته دی چې ډېرې جینکۍ هغې په کورونو کې په دې وجه باندې ناستې دي، پلار یې غریب دی، د ټاټکي مزدور دی، پیټې چوتې راچوتئ. هغه به خپل بچو له رزق پیدا کوي، که هغه به خپلو بچو له خپلې لور له به هغه فریج اخلي، واشنګ مشین به اخلي، ولا نور سامان به ول اخلي. هغه غریب به کوي څه؟ د هغه لور به ناسته نه وي، یا په بدکارۍ کې واقع کي، یا به بوډۍ کې همدغه شانته به ناسته وي. او زمونږ په دې علاقو کې، زمونږ دې علاقو کې صیبه د ښځو پیغور دی. ما ته پته را چې کوم بیان زه کوم، ډېر خلک به ما ته په دې باندې قار وي، او ما ته پته را څوک یې نه مني. صرف د خپل هغه زړه درد دی چې دې خلکو ته یې بیانومه. که څوک یې مني ودې مني، او که دې مني خپله غاړه مې الله ته ازادومه چې الله مې بیا راونه نیسي. زمونږ په دې علاقو کې رسم څه دی د ښځو د وجې نه، چې دا ښځې بیا دقه جینۍ ته چې مور او پلار ول سنۍ کړي، نو هلته ورته ټول عمر پیغورونه کوي. ته په پلار باندې بوج وي، ته خوړ لاوړی وي، ته فلان وي، تی لور نه وي، هېڅ شی د پسې نه دی کړی، نه یې راپسې منګی کړی دی، نه یې راپسې کاسه کړې ده، او نه یې راپسې ګیلاس کړی دی، هېڅ شی راپسې نه دی کړی، او همداسې یې را رخصت کړی. نو پلار غریب مجبور دی، غریب و اگر چې دی به غریب وي، هېڅ د روپۍ درک په وسه نه وي، لیکن د دې ظالمانو د دې د پیغور د وجې نه به هغه ځي او چېرته په سود باندې به پیسې رالي او خپل لور له به سامان کوي. دا زمونږ د دې ظلم د وجې نه. یاد لرئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. د یو مسلمان مال حلال نه دی مگر داغه د زړه په خوشحالۍ باندې چې تا د جینۍ کور مجبوره که په دې باندې چې ته به دې له سامان کې، ته به جوړې کې، زما د ترور زوی له به جوړه کې، زما د ترور خاوند له به جوړه کې، فلان له به جوړې کې، فلان له به جوړې کې، که ټول الله په سیم چرته لا وکړي دې له به ته جوړې کې. نو پلار غریب به خامخا اوس مجبوره دی رشتې کړې ده، خو شرمېږي، د پښتنو وطن دی، شرمېږم لور مې نه په کور راته کښېني، پرتوګ نه وباسي، جامې نه وباسي. نا غریب به ځي، یا به چېرته یو ټوټه ځمکه یا به خرڅوي، او یا به چېرته ځي په سود باندې به د چا نه پیسې رالي. ظالمه په دې سود کې تا مبتلا که ده، د ده په زړه باندې چړې تا راښکودلې. ته د الله نه نه یېرېږې؟ څه ضرورت دی؟ ته بربنډ ګرځې، ستا د ترور خاوند بربر ګڼځي، ستا رور بربنډ ګرځي چې ته پې لازمه چې ته به جوړی کېدي وله. دا ظلمونه من کوو زما وروڼو. الظلم ظلمات یوم القیامه. زما وروڼو یاد لرئ، ګورئ ظلم تیارې دي ګورئ په ورځ د قیامت. ان الله لا یملی للظالم حتی اذا اخذه لم یفلته. الله ظالم له مهلت ورکوي، خو چې کله راونیسي بیا یې ته څوک نشي خلاصولی. تا خو په هغې باندې جوړې وکړي، فریج دې مې وکړو، فریزر دې پې وکړو، مجبوره دې که په سود دې مجبوره که، خو دا به تا ته زړه نه خیرې نه کوي. یو ځل به دې الله راونیسي او داسې به دې راونیسي چې بیا به دې د خلاصېدو درک نه لګي. ورې دا ظلمونه من کوو زما وروڼو، موږ ټول ظالمان یو. موږ د جینۍ کور هغه مجبوره که په دې باندې، او په زړه کې بیا وایي خلک په لوڼو باندې وستن ولې خفه کېږي. زموږ د پښتون معاشره دا په لور باندې ولې خفه کېږي چې لور مې پیدا شوه؟ اصل دا زموږ د دې ظلمونو د وجې نه چې لور مې پیدا شوه، خامخا دا چې پېغله شي دا به ودېږي سبا ده. زه به دې له څه کوم؟ ما څه خو پیسې نشته دی، زه خو غریب یم، د ټاټکي مزدور یم، زما خو رزق هم پوره کېږي نه په دې پیسو باندې. زه به دې لور له څه کومه؟ او که نه کوم دا خلک مې شرموي، پرتوګ نه وباسي، دا ښځې په کورونو کې لګیایي چې دا یې خوړ لاوړې وه، د دې حیثیت ته د پلار که موږ باندې راتاوان کړه. دا ظالمان ټول منګه یو. ګورئ نو دا جهیز خبرې دا زموږ په دې معاشره کې راغلې. ما ته پته ده څوک نه مني، هسې ما بیان کېدو، هېڅوک یې نه مني. څوک به دا وکړي؟ ښځې به څوک مطمئن کړي؟ خو ځان مستقل ګورمنټ دی او مستقله صوبه ده زنانو، هغه به څوک مطمئن کړي؟ هغه وایي ملا دې کښېني په خپل جومات کې هرې خپلې مسلې کوي، پردي کار کې به کار نه لري. د ده د دې مسلو څه کار دی؟ زما ورسره کار شته دی، زه به بیانوم.
او ستا غم راغستی ما چې ته حرام خوري او دا د نبی ته حدیث مې ته بیان کو ته چې د جنۍ په کور باندې جوړې مقرر کړي پای باندې فرنیچر مقرر کړي فلان په مقرر کړي او دا پې وس ته رسي او په زور پې تکې هغه د نبي د دې حدیث په ذیل کې ته نه راځي لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه د مسلمان مال حلال نه دی مګر چې هغې په خپل زړه په خوشحالۍ درکوي تالی درکولی شي د دې کې موږ نه راځو ولې نو لہذا دا یو غټ رسم دی او دا تاسو ته پته شته دا جهیز چا راوستې دلته دا هندوانو طرف ته راغلی او د هندوانو طرف ته ولې راغلی تاسو ګورئ تاریخ وګورئ هندوانو جهیز ځکه مقرر کړی دی چې په هندو مذهب کې د ښځې لپاره وراثت نشته دی میراث نشته دی نو هغې جینۍ له چې حق ورکوي نه د جهیز ورکوي او چونکې زموږ پښتانه هغې خو هم د هندوانو په شان ته میراث ختم میراث پکې چا راوستی دی چې هغه هم وایي ما دله سامان کړی او ته زما نه نور څه حصه غواړې حق د هندوانو رسم زموږ مسلمانانو اختیار کو دا لعنت ختم کړئ د دې ملک نه که یو سړی په خپله خوښۍ باندې مخکې مې ته وویله په خپله خوښۍ باندې د زړه په خوښه هېڅ چا پې زور نه یې کړی خپل لور له سامان کوي خو ډېر دی ولکه هېڅ فرق نه کوي ولې کې وله لیکن دا لږ کور د هغه دپاره دا جایز نه دي چې هغه پیغور ورکوي ورته یا او یا یې پې لازموي چې ته به موږ له خامخا دا سامان کې زمانو کم خلق چې د جهیز لعنت کې مبتلا دي وی څومره ظلمونه چې شوي دي څومره زناګانې چې کېږي دغه جنکۍ چې په کورونو کې سپېدانه سپین سرې شوي اوسه پورې هغې ته رشته نه میلاویږي په دې کې تاسو پوره په ګناه کې مبتلا وئ او تاسو به الله له جواب ورکوئ خپله م خوښه ده بیا